أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم دلته یو بخښونکی فقر وښودم ما څنګه کولی شو چې وینرر ته کوم فایل یا ډیټا واچوو بیا پاسورډ ورکړو یعنی وینرر کې ډیټا وساتو هم پاسورډ کړو وینرر عین شکل سره یو فولډر دی خو دا فولډر دی چې دغه ته کړی شي چې د ډیټا پکې واچوئ او بیا پاسورډ ورکړئ اوس راځم وینرر اول چې کوم زه انسټالوم چې دا کمپیوټر ته د وینډو په کلیک وکړئ رائټ کلیک بیا به راشئ رن از اډمنسټریټر باندې په کلیک وکړئ فیز په کلیک وکړئ اینه وروسته انسټال باندې په کلیک وکړئ اوس بیا اوکې باندې کلیک وکړئ یا वो दे अपने डन बने क्लिक ओके वेंडर इंस्टॉल्ड कंप्यूटर था उस बाद आप दे क्लोज है एक्स अलावा वर्षा खो दे उस बार आशे बदे वेंडर के तगवाड़ चिकन यू फाइल वाचे यूजर आजम दा यू फाइल है बदे वेंडर के अच्छा बदे राइट के फाइल पर राइट क्लिक ओके लेकिन बाद बदे ऐड ऑटो आर्काइव बदे बकरे हुए लेकिन और सब आराशे जनरल था इतने पर जनरल के वे हम जब आराशे जल्दा वो फाइल था नंबर के मिसाल देखो तो ये नंबर को मिसाल ले हमारे ये दार है नंबर को जब आराशे हम दगे फाइल दबा तो पासवर्ड और के सीट आज पासवर्ड बदे बकरे हो गए एगना वरुसबा इंटर पासवर्ड बदे के मिसाल दा चार शय ورکولم مثلا خو اعداد دی ورکول حروف دی ورکول کې سمبولونه دی ورکول هر څه خلی کنه زه ورزم مثال دی هو یو دوا درې په دې دویم کې د دویم علامه کې با هغه پاسورډ تو لیکل کې د مخ کې لیکل یو دوا درې اگنا ورسبا راشه ګورې چې پاسورډ کوم نمبر ورکړی بده په کلیک وکړئ یو دوا درې اگنا بعد راشه بده اوکې په کلیک وکړئ بیا با دویم ور بیا هغه پاسورډ ورکړئ یو دوا درې اگنا ورسبا بیا وکړئ اگنا ورسبا راشه بیا بده اوکې باندې کلیک وکړئ پاسورډ جوړ شو اوس راځم زه به دې وینډر باندې کلیک کوم چې کوم ته فایل کوم فایل واچول اوس به دې باندې کلیک کوم اوس دې باندې رائټ کلیک اوپن او چې کله اوپن کړل اوس راځم هم دلته به دغه فایل د کومه به دغه وینډر کې چول دی به دې باندې کلیک کوم به دې باندې چې کوم یو ډبل کلیک کوم د ماوس کې لیفت ډبل کلیک اوس دلته ما ته وایي چې کوم فایل چې ته به د وینډر کې چول دی دا پاسورډ لري ته هغه پاسورډ ورکړئ یو دوه درې یعنې بعد اوکې بیا به دویم ور ورکړئ یو دوه دویم ور بیا پاسورډ ورکړئ یو دوه درې بیا به اوکې کړئ نو هغه فایل چې ته به د وینډر کې چولی و درته خلاص باقي وینډر وا امدای وینډر انسټال او د فایل په اچولو او پاسورډ ورکولو طریقه وا همدا شان نور زما د یوټیوب چینل ټلګرام چینل فیسبوک پیج انسټاګرام پیج در سره سبسکرایب فالو او لایک کړئ او هر قسمه خپلې په لپاره ویډیوګانې وګورئ خو به شم